د ټولو نه غټ ګناهونه درته وښیم چې هغه په غټو ګناهونو کې غټي غټ درته وښیمه. صحابه ورته وی او وی الاشراک بالله، وی د الله سره شریک جوړول. یو دا نبی علیہ السلام 3 ځله دا خبره وکړه، الا انبئکم باکبر الکبائر، د ټولو نه غټ غټ ګناهونه درته ونه ښیمه. 3 ځله وی بیا وی اول الاشراک بالله، د مور د الاشراک بالله د الله سره شریک جوړول، د دې نه بل غټ ګناه نشته دی شرک. په دې د تمام امت مسلمه اتفاق دی چې د مشرک بخل نشته چې یو سړی د الله سره شریک جوړ. دا د تمام امت مسلمه اتفاق دی په دې چې د بخانه نشته. الاشراک بالله یو د الله سره شریک جوړول دا غټ ګناه دی، د غټو نه غټ ګناه. او دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس ذکر کو وی وعقوق الوالدین، د مور او پلار نافرمانی. شرک پسې بیا غټ غټ ګناهونه شمارل. وی وعقوق الوالدین دویم غټ ګناه چې دی هغه د مور او پلار نافرمانی کول دی، مور او پلار خفه کول دی او هغې ته سپک کتل. شرک پسې بیا دا ګناه ذکر وعقوق الوالدین، د مور او پلار نافرمانی کول. او دریم نبی علیہ السلام ورته فرمایل الا وقول الزور وشهادت الزور، خبردار خبردار هغه دروغ دی او هغه د دروغ گواهی کول. دا غټ ګناه، اول شرک، دویم د مور او پلار نافرمانی او دریم د دروغ گواهی کول. وشهادت الزور، د دروغ گواهی کول دا اکبر الکبائر دی، دا د غټو نه غټ ګناه دی. او نن دا په معاشره کې د ټولو نه آسان دی.